په نننی پروګرام کې د یو داسې کم عمره او غریب ایم این ای په باره کې خبره کوو چې هغه د کرایه په کور کې اوسېږي. ایم این ای او ایم پی ای جوړېدو لپاره کروڑونه روپۍ لګول وي او عموما غریب سړی دا سوچ هم نشي کولی چې هغه الیکشن کې برخه واخلي او بیا یې وګټي. دا خو ډیره لرې خبره ده. دغه غریب کم عمره ځوان څنګه الیکشن وګټلو؟ زه یم ذاکر الله او تاسو ګورئ پښتو ډیجیټل. جی زه خبره کوم د مبارک زیب په باره کې. څوک چې د ریحان زیب ورور دی او په ضمني الیکشن کوم چې د روانې میاشتې په 22 تاریخ یعنی په 23 فروری باندې وکړی شو. مبارک زیب په ضمني الیکشن کې هلکا N8 او پی کې 23 باجوړ نه د آزاد حیثیت په توګه برخه واخیسته، په کوم کې چې دوی کامیابی ترلاسه کړه. د دوی تعلق د پی ټی آی سره و، خو پارټي دوی ته ټیکټ ور نه کړو چې له وجې یې آزاد حیثیت سره په ټاکنو کې مقابله وکړه. قومي اسمبلی سیټ باندې یې 4,000 او 8 ووټونه واخیستل او د سره دوی په صوبایي سیټ باندې 3,386 ووټونه ترلاسه کړل. په دغه حلقه باندې دغه ضمني الیکشن ځکه وشو چې د عامو ټاکنو نه څو ورځې وړاندې نامعلومه وسلوالو ریحان زیب څوک چې د مبارک زیب ورورو په ډزو ووجل، چې له امله یې په حلقه N8 او په پی کې 22 باندې انتخابات وځنډول شول. مبارک زیب که چېرې د قومي اسمبلی حلف واخیستو نو په تاریخ کې به تر ټولو نه کم عمره ایم این ای جوړ شي. دوی وایي چې لا مو دا فیصله نه ده کړې چې دوی به د صوبایي اسمبلی سیټ پرېږدي یا به د قومي اسمبلی سیټ پرېږدي، خو دوی وایي چې امکان زیات دا لري چې دوی به د صوبایي اسمبلی سیټ پرېږدي او قومي اسمبلی سیټ به واخلي. خو چې د پی ټی آی د دوی چې کم ټیم دی هغه به وی دا فیصله کوي او د هغوی نه به رایه اخلي او چې کم عام ووټرز دي د هغوی مشاورت به هم په دې کې شامل وي چې کم سیټ پرېښودل دي او کم سیټ اخیستل دي. مبارک زیب وایي چې په اول فرصت کې به دوی د خپل شهید شوي رور ریحان زیب قاتلان معلوموي او هغوی له به سزا ورکوي او وایي چې دوی به په علاقه کې چې کوم انفراسترکچر دی هغه دومره ښه نه دی. باجوړ چونکې پاسمانده علاقه ده، هلته د زنانو د جینکو سکولونه نشته دی، هلته تعلیمي نظام د صحت چې کوم نظام دی هغه ډېر زیات ګډوډ دی. وایي په هغې باندې به کار کوم او د صحت او ورسره د تعلیم او انفراسترکچر په جوړېدو باندې به خصوصي پاملرنه کوي او دلته به وایي سهولیتونه راوړم. دوی وایي چې زما سره د خپل شهید شوي رور تعلیم یافته ټیم موجود دی، هغوی به ماله ښې مشورې راکوي او د هغې مشورو په رڼا کې به دوی په مخکې تګ کوي او د علاقې د باجوړ دپاره به ښه پراجیکټونه او ښه کارونه کوي چې کم ځایي ولس دی هغوی ته د هغې نه فایده ورسیږي. څنګه چې د ویډیو په سټارټ کې ما ویلي چې مبارک زیب د کرایې په کور کې اوسیږي، بالکل همدغه شان ده. مبارک زیب هم ښه تعلیم یافته ځوان دی او یقینا د باجوړ خلک دغه تمه لري چې هغوی به د خپل علاقې دپاره د ترقۍ منصوبې راوړي او دلته به سهولتونه جوړوي. په ننني دغه ویډیو کې هم دومره. ماله اجازت راکئ. د الله په امان.